حامد کرزی یو ځل بیا ارګ ته راګرځېږي. دا چې څنګه دا خبرې چا کړې دي هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ایمان نیازی لیکي د ولسمشر غني دوهمه دوره چې یوه برخه یې تیره ده، نوره به هم تر یو بریده په همدې جنجالونو کې تیره شي. خو کله چې بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي نو هلته به د نوي موقت نظام په رامنځته کولو او یو داسې کس په واک ته رسولو خامخا خبره کیږي چې افغان سیاستوالو او طالبانو دواړو لوري ته د منلو وړ وي. پخواني ولسمشر کرزي د دې لپاره چې د سولې د راتګ په مهال یو ځل بیا د موقت اداري مشر وټاکل شي هسې له پخوا پیل کړي وي. وخت په وخت د افغان سیاستوالو ترمنځ هم د منځګړي رول لوبولی او د هغه ترڅنګ له طالبانو سره هم اړیکې ښې ساتلې دي. خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ولسمشر غني د ډیرو اشتباهاتو له امله د پخواني ولسمشر محبوبیت زیاتیږي. تېره ورځ د لویې جرګې په تالار کې چې کله دوه تنو اعتراض وکړ او مسؤلینو یې چلندو سره له تاوتریخوالي ډک وکړ، ډیری فعالانو د پخواني ولسمشر کرزي حوصله ستایلې وه. نو په داسې حال کې چې د لویې جرګې له پای ته رسیدو سره سم بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي او په همدې مذاکراتو کې به یو ځل بیا د موقت حکومت په رامنځته کېدو او داسې کس په مشر کېدو چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي خبره کیږي. او د داسې حکومت د رهبري کولو چانس تر هغه ډیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي دی، ځکه نوموړی له یو خوا له افغان سیاستوالو او بل خوا طالبانو سره ښې اړیکې لري. خو په دې وروستیو کې اوسني ولسمشر د ډیرو تېروتنو له امله خلک هم تر ډیره د پخواني ولسمشر کرزي د بیا راتګ ته انتظار کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.